بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. نن غواړم دغه د ژبې په هکله د پښتو دري ژبه یا فارسي چې ورته وایي په افغانستان کې او دا اوسنۍ دغه لیکدړې یا بوردونه یا لوحې چې د ښاروالي ریاست جوړوي او په دې باندې بعضې اعتراضونه کیږي او بعضې بیا پکې دې نه سیاسي استفادې او زینتونه جوړوي، د بهرنیو پروژې راوړي. قدرمن لیدونکو، ژبه اصلا د افهام و تفهیم دپاره ده، خلک پوه کول دي. په دنیا کې وایي چې 50-60 شاوخوا ژبې وي. کله چې رسم الخط دنیا ته راغی، خلکو اړیکې سره جوړې کړې. په ورو ورو چې اوس ویل کېږي 5900 شاوخوا مروجې ژبې دي. بعضې ژبې د نه ویلو له امله د نورو ژبو سره ادغام کېدل، نورې ژبې پرې ورتلل، هغه له منځه وړل. دا مسایل سوي دي چې کله یا مدرن سوي دي، د دغه له وجې نه کمې شولې. همداسې سلسله روانه ده. ویل کېږي چې په 2015 کال کې د ټولې نړۍ ژبه یوه ژبه کوي رسمي. دا محلي ژبې به وي، یعنې پروګرامونه دي کېږي چې ویزه هم له منځه ځي و پیسې یې ورکړي، یا جدا خبره ده، خو د موږ بحث ژبې ده. په ډېرو هېوادو کې یوه ژبه رسمي ژبه یا هغه چې اکثریت وګړي پرې خبرې کوي، افهام و تفهیم کوي. په بعض ځایو کې بیا 2-3 په هند کې 20 ژبې رسمي ژبې، ځکه ته نفوس ډېر زیات ده. رسمي د دولتي ژبې 20 دي، او داسې چې پرې ورځي نو بیا ډېرې زیاتې ژبې دي، تقریبا 200 ژبې هلته خلک خبرې کوي. نن سبا دنیا کې هم کډواله رخواته تللي، مختلف قومونه، مختلف ژبې، مختلف رواجونه خلک ژوند کوي. نومونه وایي که نه، قومونه هغه دي چې د وینې اشتراک سره لري، او ملت هغه ده چې په یوه جغرافیه کې د یوه ضوابط لاندې ژوند کوي. دوی بیا ځان ته هویت لري. هویت که هر یوي، که قومي که بلي، نو دا باندې ما بحث کړی و. څوک راځي او مملکت جوړوي، د هغه نوم پاتې کېږي د هغه په هویت باندې. ستا اوس هم 4-5 هېوادونه چې قومي هویتونه لري، خلکو منلي، هغه اوس تللی ده له قومي نه. قوم یا ځان ته بل نوم جوړ کړی دی یا دواړه استعمالي، مشکل نشته. قرغیزستان، قزاقستان یا تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، همداسې لاړ آذربایجان، ګرجستان، مغولستان، افغانستان، فرانس مثلا، کینیا مثلا. دا هېوادونه دي چې هویتونه وایي او چا جوړ کړي، هویت یې پاتې شوی ده تر اوسه پورې. خلک استعمالوي، مشکل ورته نشته. یا انګلا ساسون راغلل، انګلستان ده، انګلند ورته وایي، مشکل دی که نه. خو په هر صورت په افغانستان کې چې ظاهرشاه قانون جوړ کړ په 1944 کال کې، په هغه وخت کې دغه ژبې 2 ژبې دواړه رسمي کړلې. د امان الله خان له وخته چې کله قانون جوړ شو، په هغه کې اصولنامه وه، نظام نامه او اصول نامه او دا شیانو کې بیا پښتو ژبه رسمي وه یوازې. اما افهام و تفهیم زیاتره اوس تر ننه پورې 1% پورته په دري ژبه کېږي. دري او فارسي بنیاده که یو یې هر څه یو باندې بحث نه کوو، توپیر لري. ځکه نن سبا فارسي ژبه ایرانیان وایي د موږ ژبه ده، چې نن وایي هغه مشکل حل ده. نو بیا دري موږ افغانستان ژبه ده. دا دواړه سره که موږ تاریخ ته لاړ شو، تاریخو کې راغلي دي، مثلا خصوصا د یعقوب الله صفائی نه چې دربار کې دري فصیح جوړه شوله. په هر حال باندې فرق لغتونه لري. او ته دادا شول ته برادر وایي. په دواړو کې عربي اثر کړی ده، عربي ژبه پکې راغلی ده ډېره. خو دا ژبې سره اوس په افغانستان کې له همغه وخت وروسته پورې چې قانونه جوړېدل، دواړه ژبې رسمي ژبې وي. نو په دواړو ژبو باندې که په اداراتو کې یا په لوحو یا لیکدړو کې او یا که مکاتبو کې، ښوونځیو کې درس تدریس ویل کېږي، کوم مشکل نشته. معلومات به دې کې رانیسي، او نه به دا تعبیر وسي. متاسفانه مسایل تعبیر ده، څو چې پښتو خبرې کوي متعصب است.
نو پښتو خبرې کول خو تعصب نه ده. تعصب خو هغه ده چې بلې ژبې ته سپکاوی وکړي، خپله ژبه له هغه نه برتره کړي، او هغه هم په شریعت کې منع ده تعصب کول. په زه چون په افغانستان کې ټول ادارات، لیکنې، مکتبونه، پوهنتونونه، لوړ زده کړې، متعفین د بازار کوڅې دوکان کې خلکو په دري ژبه خبرې کوي. ځکه دا مسله نه وه چې زه دري یم که پښتون یم. و د زینت په داسې ده څوک چې په پښتو خبرې کوي ته تعصب لري او پښتو لیکنه وکړي. ښایي که د پښتو ویل او لیکنه تعصب یې ښه دغه 300 کاله چې په دري ژبه یا په فارسي ژبه افغانان خبرې کوي دا تعصب و. او بیا خلک چې نه دا خبره کوي، اوس مثلا رسمي ژبې دي په لوحه باندې یا په لیکدړه باندې پښتو لیکل کېږي، یو وار یو ډله راپورته کېږي د پردیو په اشاره زینت خرابوي، فارسي ستیزیس، دري ستیزیس. ښه دغه 300 کاله چې د نو دغه څه کم و زیات د میرویس نیکه نه که راواخله تر دا اوسه پورې، یا له احمدشاه بابا به یې راواخله، له ستر بابا نه 1940 کې چې افغانستان جوړ ته دا اوسه پورې خو دري ویل کېږي، هم په دربار کې، هم په دفترو کې، هم په مکاتبو کې، هم یو بعضې جوړې کې چې پوهنتونونه جوړ شوي په پښتو و هغه هم اوس په دري دي. نو ښه دا کسانو تر اوسه پورې دا غږ ولنه کاوه چې ایجاد تعصب است. یعنی دا هغه متعصبینو ذلیلو بې فطرته نفاق اندازه خلک دي چې تر اوسه ځان چپ نیولی و. یعنی تر اوسه پورې د نه ویله چې ایجاد پښتو زدایي شده، ازبک زدایي شده، بیا اوس بیا دا ژبه د هغه ژبې څنګ کې راځي، هغه هم نه چې هغه ایسته کړي بیا دې ته وایي فارسی زدایی، دری زدایی است. ماسه ملل متحد میره، محیط تر میکنه، ورسه لرسه هر چی تسه هر چی تسه بیا دې بده ما فر کار کوي. د افغانستان کې خلک تاسو باندې خاندي. دا د وطن دوه ژبې دي ملي، په دواړو ژبو خبر دا صحیح ده. زه نور مسایلو ته نه ځم، ځکه زه داسې نه کوم چې خدای نه قصد دري ژبې ته توهین وکړم یا بلې ژبې ته، پښتون یم پښتو ته ما ته دا مشکل ټوپ پیږي چې زه همیشه په زغره د حقایق وایم. کومه خبره د پلوي د چا نه کوم. اما دا خلکو ته باید پام وکړو. تاسو ګورئ پاکستان نه اما پښتانه چې تخلص هم کوي جانا څک ځای اڅک ځای نه، مثلا سرخان یوسف ځای یا پریدای، یا مثلا فلانی دورانی سفیر و نماینده مو دلته تخلصونه پښتو دي، بیا راځي پښتنو ته کنځلو شیان کوي، پښتو ته سپیان خپل پلار او نیکه او مور ناموس سپکاوی کوي. خو دغه پښتون پنجابی خو نه ده، دا سیاستونه دي. هغوی بیا راځي بیا هلته خبرې کوي پښتون داسې کوي، خو ته تا پلار نیکه پښتون هغه داسې کړي دي. اوس خو ته تقریبا مهندي مارټین مدیران خو دغه 140 کاله کې خط یې دلته اچولی ده. هغه هم پخوا خو چا نه منه، تر اوسه پورې څوک نه مني، یعنې منل منظور مې دا منلی خو چا نه ده. یعنې تګ راتګ اوس لږ ټوټه جوړ شوي دي د کومنستان له وخته سره دو کې، یا مثلا په دې کرښه باندې قیودات راغلل، مخکې خو نه و خلک تګ راتګ کوو. نو ته خو تقریبا نو که د له احمدشاه بابا یې راوخت تر امیر عبدالرحمن خانه پورې تر دې وخته پورې خو 155 کاله ته دلته په افغانستان سره یو ځای وي. بیا تا نیکونو د موږ نیکونو خو دا نه دي منلي، یو کرښه راکش کړې ده، بېرته هغه څوک مني نه، اعتبار نه پرې کوي. خو پارس فرادیب څه به زه نه ځو، هغه په څه کوه، خو ډالر په مقابل کې هر څه کې خلک پیسې او بې غیرته خلک دي. دې لپاره که پنجابی دا خبرو کې اسنده بیا څوک نه مني، دا پښتانه کې نه ولې تاسو دا خبرې کوئ. پر صورت باندې یعنې ما مطلب دا و چې دا اوس په لیکلو باندې لیکنې کېږي، د حق ده باید وسي په دواړو ملي ژبو، په انګلیسي باندې هم وسي. بعض لهو کې چې انګلیسي الفاظ په دري یا پښتو لیکلي ښه کار ده چې باید ایسته کړي، مطلق په انګلیسي په حروفو ولیکي الفابet باندې، یا باید دا رقمونه لیکل سي. تفاوت لري. په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې باید پښتو دري استعمال سي، په ټولو مکتبو کې په دواړو ژبو درس ورکړي، په لوړو زده کړو کې استاد یو لیکچر په دري ورکړي او د پښتو ورکړي، دا ژبې سره ګډې سي او مخلوطې سي.
یو جیسي چې بالاخره دا مشکل او ستونزه پیدا نه سي او دغه ذهنیت چې خلق سوی ده چې په دري خبرې کوي ته خو تعصب لري اما حتی ما ته ذکر کړ تلویزیونو کې ما ته وایي دریام گپ بزن اما دری زبان د موږ ورور هیڅ وخت پښتو نه وایي داسې دا د پښتنو د دری زبان یا نور رهبران وګوري پښتو ما دا مچا مسعود یو لغت پښتو است ویله دا فهم یو ورځ ویلې دا په هر صورت چې نه وایي دا دوی کار ده ژبه یوه ژبه څوک زده یو شخصیت ده دوه ژبې دوه کسه کېږي درې ژبې درې کس کې زه په خپله مثلا په مختلفو ژبو خبرې کولی شم مشکل لرم هر چا سره مخامخ کېږم سره دغه په ژبه خبرې کوم مینه محبت هم زیاتېږي او د ما مشکل ماتل کېږي زه مشکل نه لرم نو بنان دا خبره او بله خبره وروستۍ خبره مې طالبانو ته وه مسؤلینو ته شاروال صاحب ته خاروال صاحب ښه کار روان کړی ده دغه ژباړو ته ترجمو ته باید فکر وکړي خو دا خلک چې فوتوشاپ او دا او دا کې زینتونه جوړوي او خلک ځوانان دي په جنګ چاپ هغه جدا دغه خلک پي هغه د کوي دا کار نه یا بعضې د ماسې ویلې زبان ستیزي او دا د هغه د خپل ځان حقیقي مشکل نشته عمومي خبره ما زینت خبره وکړه تاسو ته محترم خاروال صاحب دا وایم چې ژباړه باید سمه کوي مثلا یو جي که موږ ولي دا فوتوشاپ نه و دقیق 500 فامیلي 500 فامیلي 500 کورنۍ دې ته باید فرق ورکړي او بعضې ځایونه دي چې نومونه تر اوسه پورې اصلي نوم ته نه دي تللي مثلا د مکرویانو واټ یا دا مکرویان کتاب کې تاسې وګورئ هلته معاهده چې لکه خانهسازي فابریکې د روسیې سره سوې ده په 1943 کال رضا ظاهرشاه سره هلته دا د نادرشاه مینه ده د نادرشاه مینه دلته ثبت ده یا مثلا کوټې سنګي او دا جنس دا میرویس میدان ده یا د څلور کارتیز درې کارتیز ورته یا څلور کارتیز ورته وایي دا څلورمه کارته شیرشاه سوري مینه ده درېیمه کارته د محمود طرزي مینه ده همدغسې پورته بیا اوله کارته دومه کارته یا دارالامان ورته وایي بیا پورته چې زیاته زلمو هوټل ده دا سیمې فرق بیا نو دوغابات راځي یا مثلا نور ګلباغ راځي دا نومونه یې باید جوړ سي همدغسې مختلف نومونه لري چې دې ته هم باید پاملرنه وسي نو د دغه جوړول هم په هر صورت مند او بل ژباړې ته باید ډېر زیات پاملرنه وسي نو ډېره مننه ومن الله توفیق عزیز مهاراج